بیا ورونو د قربانۍ متعلق یو څو خبرې دا ډېرې اهمې دي او ضروري دي تر دې چې بعضې د انسان په قربانۍ باندې دومره اثر انداز کیږي چې دی به قرباني وکړي مال به هم خرج کړي او قرباني به ونه شي او بعضې د قربانۍ متعلق ضروري خبرې ده اولینۍ ورونو دا ده چې دا قرباني کیږي نو دې دا مقصد څه ده دا پیژندل پکار ده دا عقیده خپلول پکار ده چې هغې ته عقیده توحید ویلی شي که د انسان توحید نه وي نو دی په زرا او په لکان او خان او نور قربانۍ وکړي هېڅ فایده میلاو نه شو نو د قربانۍ په مقصد باندې پوه شو چې دا قرباني کیږي څه د وجه نه توحید نشته ده توحید باندې نه ده پوه عقیده کې شرک او کفر ده هېڅ فایده نه کی قرباني اول نمبر هر عمل د قبولیت دپاره شرط دی الله رب العالمین توحید لوی شرط د قبولیت دپاره توحید د رب العالمین او دغه مقصد الله رب العالمین په همدغه آیات کې تاسو وګورئ 4 نمبر آیت د سورې حج کې رب العالمین فرمایي د قربانۍ سره سم دغه مقصد الله ذکر کړی ولکل امة جعلنا منسکا هر امت ته الله قرباني ورکړې ده دا مقرر کړی ده الله رب العالمین وایه څه ده قرباني مقصد څه ده رب العالمین فرمایي لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام چې په دې څاروي باندې د رب نوم واخیستلی شي د رب د توحید اقرار به وشي داس دله د قرباني مونږ ته عملی ټریننګ او تربیت هر کاله کوي د الله د توحید مشرکانو به خپل څاروي ذبح کول بسم الله والعزى مؤمن سړی چې ذبح کوي بسم الله والله اکبر اول د الله د توحید اواز د توحید ناره په دې باندې پورته کیږي دا وجه ده ملحدین وی چې تاسو یاره داسې کوو چې دا 1.5 روپۍ دا راخلو دا څاروي ویلې ذبح کوو ویلې ختموو دا چې ته په چیرټي کې او په خیراتي ادارو ته ورکوو په هغې باندې به خرج کېږي هر کال تاسو ویلو مونږ وایو چې نه که یو سړی په اربونو روپۍ باندې خرج کړي په اربونو روپۍ په هغې کې دا مقصد حاصل نه شو لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام د الله د توحید ناره په باندې پورته نه شوه تربیت حاصل نه شوله ځکه ورپسې الله په دې آیات کې څه فرمایي د قربانۍ ذکر او ورپسې فرمایي فإلهکم اله واحد تاسو اله معبود صرف یکیو الله دا مقصد څه د دې دی مقصد دا ده چې توحید الله په تاسو زده کول غواړي تجدید دغه هر کال په تاسو باندې غواړي چې فإلهکم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتین الله فرمایي الله ته غاړه کېدو د الله حکمونو ته غاړه کېدو وبشر المخبتین څوک چې الله ته ځان ښکته کوي هغوی دپاره الله فرمایي زیری ورکا بشارت ورکا داسې خلکو ته د جنتونو زیری ورکا دا ډېر عاجزي کوونکي خلک نورونو مقصد د الله توحید ده او توحید نه وي نو هېڅ فایده نه کوي زموږ مور عائشہ رضی الله عنها کرت د رسول الله نه تپوس کړی و یا رسول الله ابن جدعان کان فی الجاهلیت اے د الله رسول سلام دا ابن جدعان دی مونږ د مور د عائشې رضی الله خپلوانو کې و ځکه دا د رسول الله عبدالله ابن جدعان د ابوبکر رضی الله په تربرونو کې و نو تپوس دا په جاهلیت کې ډېر مالونه خرج کړي و ډېر مالدار و نو د مونږ مور تپوس وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين دبا خپلوانو باندې خرچې کوله مسکینانو ته به مالونه ورکولو نو فعل ذاك نافعه آیا دا خرچې آیا دا خپلولی پالل دا به ابن جدعان ته فائدہ ورکی رسول الله فرمایي لا ينفعه عائشہ ایک فائدہ نه ورکوي ځکه فانه لم يقل يوما دی بدنصیبه دی خوار چیرته یو ځنم داسې په ټول زندګۍ کې نه ویلي اللهم اغفر لخطیئتي یوم الدین یا الله د قیامت ورځ به وي ما ته ګناهونه وبخښه
دغه دوی فائدې یعنی نه چې الله ته توبه وستا نه د قیامت دی ورځ اقرار وکړه قیامت نه کافر کا منکر ده نو بالکل دا هیڅ فائدہ نه ورکوي دا د قیامت نه منکر الله ته توبه نه کوونکی هیڅ الله ته فائدہ نه ورکوي دیو جنا امام مسلم رحم الله دی حدیث باندې باب کا باب الدلیل علی من مات علی الكفر دا خبره په دې باندې دلیل لا چې سړی په کفر او شرک باندې مړ شول لا ينفعه عمل ایت عمل ته فائدہ نه ورکوي کده حجونه کوي او کده منځونه کوي نو قربانی فائدہ نه ورکوي ناول ورونو دی الله توحید دی هغه عقیده دا لوی مقصد دی قربانی دی ما او تا دا لوی فلسفه دی ما او تا دی قربانی دا